وروره جوړ په خیر څه به چرته غونډه ولاړې ورور ولا وروره بېروزګاره شوی ما کار راته نه پیدا کېږي زه یم چې دغونه کار راته پیدا شي چې د روژې میاشت ده زما خالي هغه کور وچلی دا هم زما لپاره ډېره خبره ده دا څه وایې خو همدغونه هم نه پیدا کېږي یاره ای ورور دا خلک څه کوي خو دا نور غوندې سوال وکړو که نه دغه یو سوال باندې خپل کورونه چلی او بلا وهلی ای وروره قربان دې شم په خدای که درته دروغ وایم زه چا نه قرض نشم غوښتلی نو سوال څه رقم وکړم یاره دا څه وایې ښه ته دا پیسې واخله کور دې ودان خیر اوسې الله دې تا ته اجر درکړي چې تا پیسې ما ته راکړه چې خپل کور ته زه پیسودا ویسم ته یو کار وکوه امر وکړه امر زما ورور راځي دا پیسې ورته ورکه او زه درنه لاړم وروره چې زه دلته لږ کار لرم په مخه دې ښه شه اووی چې الله رانه ناراض نشي دا پیسې واخله دا مې ورور ته ورکه ورته دا د مورجانې ته ورکه صحیح ده ورور لاړم خدای پامان خیر یار دا خو ډېر ناوخته هم شله او هېڅ څوک هم رانغلل اوس که په دې پیسو باندې سودا اخلم کور ته لیږم خو ارامېږي راته او که دلته ودرېږم نو ناوخته کېږي را باندې هلته په کور کې ټول وږي تږي ناست دي د هغې به څنګه شل کېږي یا خدایه پاکه نو دا دې زه په کوم امتحان کې واچولم سلام علیکم ورور وعلیکم السلام په خیر راغلی وروره څنګه پریشان او دلګیره یې ولا وروره دلته چا راته امانت راکړی وایي چې یو څوک راځي ورته ورېږه هماغه ته په تمه یې امانت څه شی ده پیسې دي پیسې دي ما ته یې راکړه زه به یې ورکړم ته لاړ شه کور ته صحیح ده نه یار امانت ما ته راکړی زه به امانت خپل په لاس ورته وسپارم خو داسې کار وکړه چې ما ته یې هم نه راکړې خپله یې مصرف کړه روزۍ میاشت ده نه وروره یو خو د روژې میاشت ده او بل دا چې زه مصرف کړم ارامېږي راته قربان دې له غیرت نشم ته نور دلته انتظار مه کوه ته لاړ شه بازار ته او په دې پیسو باندې خپلو بچیانو ته خواړه واخله ځکه چې د روژې میاشت ده او تا ته چې چا پیسې درکړي هغه زما ورور ده څه وایې کور مو ودان خیر اوسې زه لاړ شم چې په ما باندې ډېر ناوخته شوی په مخه دې ښه شه دغسې مسلمانان هم په دې دنیا کې شته دي چې د غیرت نه امانت نه خیانتوي د غیرت نه سوال نه کوي خیرات نه ټولوي